طالبانو د ملکي او نظامی سکتور د برخې کارکونکو د وژنې، د دوی د شتمنۍ د ضبط او د ژوندي رازړولو امر کړی. صحیح نیوز ته رارسېدلي غږیز کلیپ کې طالب مشرانو ته منسوب هغه غږ اورېدل کیږي چې پکې یادې ډلې خپلو جنګیالیو ته د ملکي خلکو د کورونو د تلاشۍ، د ملکي او نظامی سکتور د کارکونکو د شتمنۍ د ضبط، د تسلیم شویو عسکرو او د ملکي او نظامی خلکو د ټول وژنې علني فتوا ورکړې ده. دغه چې ژوندي د دې کورو سره وباسي اعلانونه خو ورته کېږي، دا د وردګو کلی دی، دغه ځایونه دي، د شاوخوا د شوراوک پر لین باندې ورته تصفیه داسې وکړي، دا ژوندي چې ټینګ ژوندي یې راوځړوي د دوی او راته وغایه ژوندي یې راوځړوي. د خدای وروي ته د قرآن وروي ته وګورئ که به غفلت کوئ، قسم مې دی په خدای چې د مزار فساد خو در وکړي ټول به د کورو څخه پر راووځي. ګرد مرده ګوانان دلته ناست د مرګي اپه د دوی وکړي، ورته وایي مفتي صاحب زما پوښتنه وکړه چې په ورځ د آخرت یې ګرد مسؤلیت زما په غاړه، هسې راوباسئ راویځړوي مړه یې کوي. بس دغه چې په کلکه باندې وایي مشر ته ووایه چې دغسې تصفیه وکړي چې د کې ملا دی کې امید دی تلاشي یې کړي، د دوی په مور کې ډګه ورټک وه.